وربشو سلګۍ باران ته چې د سږني کال د ازموینو تر ټولو لومړی بریالۍ برخواله ده چې ورته بیا هم په خپرونه کې ستړي مشي وایي سلګۍ جانې بیا هم ستړي مشي لکه څنګه چې ما مخکې پوښتنه وکړه د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر اساس 352 نمرې لوړې دي د کابل طب پوهنتون ته بریالۍ شوې احساس در سره شریک او دا چې په دغو حالاتو کې ستونزمنو حالاتو کې تاسو څنګه وکړای شوئ داسې منظم سبق وایاست مننه سلام تاسو ته او ټول لیدونکو ته سره له دې چې د هېواد وضعیت ښه نه و جنګ او جګړې فقر بدبختي اما زه تسلیم نه شوم ما خپل درس ویه هغه کوم پلان چې مې لره هغه کوم هدف چې مې لره ما غوښتل هغه خپل هدف ته ورسېږم او د همغه لپاره ما ځان سره یو سم پلان جوړ کړی او د همغه په مطابق ما درس ویلی او ومې کولی شو چې خپل هدف ته ورسېږم ډېر ښه ډېر ښه د افغانستان د کانکور کمیټې البته معلومات ورکړي د معلوماتو له مخې د سږ کال د کانکور په ازموینه کې 180,000 کسانو برخه اخیستې وه په دې ټولو کې تاسو لومړی راغللی احساس خو دې هم را سره شریکه څومره خوشحاله یې په خپله د کورنۍ غړي څه وایي په خپله نور ټولګیوال د څه وایي زه ډیره خوشحاله یم زما فامیل او زما استادان زما ټولګیوال هغوی ټول ډیر خوشحاله دي او هغوی له سر نه په ما باندې ډیر باور درلوده ما هم په ځان باندې اعتماد درلوده اما هغوی هم په ما باندې اعتماد درلوده او همدغه باور او همدغه اعتماد به نفس چې زه خپل هدف ته ورسېدلم ډېر ښه د هېواد د اوسنیو ترینګلو حالاتو ته چې ګورې آرزو دې د ځان دپاره د خپلې راتلونکي دپاره نورو ځوانانو دپاره څه ده زه د ځان لپاره او د نورو ځوانانو لپاره زه دا وایم که چېرته موږ کار وکړو موږ یو بل ته لاسونه ورکړو نو انشاءالله دا وضعیت ښه کېدونکی ده او هیڅوک باید ناهیلي نه سي سره له دې چې دا حالت د اندېښنې وړ ده خو زه ورته دا وایم چې ناهیلي پکار نه ده موږ کولی شو چې یو روښانه راتلونکی ولرو او د هغې لپاره کار وکړو زه پوهیږم چې ته د تحصیل او درس سره ډېره علاقه لرې که دغه شرایط درته په افغانستان کې دننه برابر نه شي نو ته به وغواړې چې بهر لاړه شي او یا که په هېواد کې پاتې کېږي خو که چېرته شرایط برابر وي او زه وکولی شم چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړم نو نه غواړم چې هېواد نه بهر لاړه شم خو که چېرته شرایط برابر نه وي نو زه نه غواړم چې زما تحصیل نیمګړی پاتې سي او زه خپل هدف ته ونه رسېږم نو بیا زه غواړم چې بهر لاړه شم او زده کړم ډېر اعلی او ستاسو دپاره د لا بریاو په هیله کور ودان سلګۍ باران لا بریالی اوسئ مننه